جاهلیت ته بیاړي همدغه غواړي او شتي دغه شی بل یو ملګري ما سره رابطه وکړه د اسټرالیا نه او هغه دا خبره ماته کوله چې د حالاتو مطابق لګیا و چې فتنې ډېرې دي نو دا خبره یې کوله وایي چې د منډو مقابله وه دلته منډې چې وي د ښځو او د سړو ګډه وډه وه یو خو دا فتنه وه دویمه شکر وباسئ د الله چې الله د پاک دین نصیب کړی دی او بیا الله تاسو ته په دې ښایسته ملکونو کې ځای درکړی دی نو دا منډه یوه خو ګډه وډه ده دویم شرط په هغه منډه کې دا دی که هلک دی که جنۍ ده خو جامې به نه اچوي دا منډه دقه شان وه څو کیلومیټرو پورې دا منډې مقابله وه او هلکان او جنکۍ له ګډ روان دقه غواړي دوی تا نه هم دقه غواړي او ما نه هم دغه غواړي او زمونږ د دې معاشرې نه هم دقه غواړي چې زمونږ په معاشره کې هم دقه شان شي چې دا سړي او دا ښځې ګډوډ شي د دوی نه ځناور جوړ شي د دوی نه څاروي جوړ شي بل ازادي څه ته وایي دا زه ته وایم ازادي څه ته وایي ازادي دې ته وایي چې دا ښځه ازاده شي د دې کور نه خیال دې دی که نه ښځه ازاده شي د خاوند نه ښځه ازاده شي د پلار نه ښځه ازاده شي د رور نه ښځه ازاده شي دغه درنو خویونو نه ښځه ازاده شي دغه غیرتمندو سړو نه چې دا ازاده شي نو بیا که دوی څه کول غواړي نو بیا به کوي ځکه قصه تاسو ته معلومه ده که نه یو پیر ګیدړ وی تقریر وکړو دې ګډو ته تقریر یې ورته وکړو وی څومره ظلم تاسو سره روان دی په ځنګل کې هر ځناور هر څاروی مزې کوي ځان آزاد ګرځي او تاسو دې شپو لیدنه تاو کړی دی دلته ولاړ اخر ستاسو څه حقوق دي که نه کوم چې پکې قمقلان ووي څه ناشنا خبره وکړو الله دې وي ګیدړ له د دې بدله ورکړي چې زموږ سره دومره مخلص دی زموږ د ازادۍ سوچ دی ورسره خیر په اول پیر کار ونه شو بعضو ومنله بعضو نه په دویم پیر یې ورته بیا تقریر وکړو چې زما پکې څه نشته زما څه دي زه خو هسې ازاد یم خپله خو په تاسو مې زړه سوځي د دې ژوند نه مزې واخلئ بهر وګورئ ځنګلې تکې شنې پرتې دي خوږې خوږې چینې دي ښایسته ښایسته اوبه دي تاسو نه دا شپول تاو کړی ده د هغه په مرضي تاسو خوراک کوئ او د مالک په مرضي تاسو بس کې داسې ژوند بیا ورسره نور دي چې بعض ملګري شو دا څومره ښایسته خبره وکړه ازادي پکار ده ژوند د خپلې مرضۍ زما دا خبره نن ډېره قیمتي ده او یو اهم نصیحت دی په هره فتنه کې صرف د حجاب مسله نه په هره فتنه کې هرې چغې سره به ملګری کېږي نه هرې چغې سره به ملګری کېږي نه بلکې سوچ به کړي خیر وي په درېم پیر چې بیا ګیدړ لاغی نو بس وي دغه زما پکې څه زه خو ستاسو خیر خوایم بس بیا هغه ټول یو شوي دي او یوه چې کومه د دوی مشره وه هغې یې منع کول چې مه کوئ تباه به شي مونږ ځو نو دا ټولو په دغه یو ګډه په هغو باندې څه طاقت ټول کې تللي وتي دي بهر ته وتي دي او بیا پې دې ګیدړانو او دې شرمخانو بیا حملې کړي دي د ازمرو پې حملې کړي دي او سپو پې حملې کړي دي او ګیدړ خو چېرته کوي چې کار مې وکړو ټولو له مې خوراک پیدا کړو هغه وخت کې بیا هغه ټول وي دا وایي چې هغه پلاني چې خبره کوله چې تاسو قمقلان یې موږ نه منله دغه شان دا نن سبا چې اوازونه کوي دا شرمخان دي دا ښځې ازادۍ چې دوی ورته په اسانه بیا رسي موبایل نمبر به وله ورکوي دوی به په کلبونو کې میلاویږي دوی به په هوټلو کې پروګرامونه کوي دوی به زیناګانې کوي دوی به یارانې او دوستانې کوي د دې لپاره دا اواز روان دی دا زموږ څه خیرخوا نه دي ګورئ زموږ څه خیرخوا نه دي په دې مسله ورسېدی که نه یو څو منټه پاتې دي یو مسله پکې بیانېږي مختصر شپږ دېرشمه مسله دا ده التعبد بتحریم الحلال حلال به حرام کو حرام به څه کو حلال کو کما تعبدوا بالشرک
الله به یو شی حرام کړو دوی به حلال کو الله به یو شی حلال کړو دوی به حرام کو دا خو به وکړي ګټه بیماري وه او دا مسله ما ته ښکاري ما مخکې تفصیلا بیانه کړې وه تېره شوې داسې مسله صرف داسې مثال به بې درکو لکه نصاراو د ډېر مالونه په ځان باندې پاک رزق په ځان باندې حرام کړی وي دا عبادت دی مشرکانو لکه سورة الانعام کې الله ذکر کړي دي که ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قسمه قسم څاروي دوی په ځان باندې حرام کړي ولې وایي چې دا زموږ دپاره حرام دي حالانکې هغه به الله څه کړي الله حلال کړي حلال به حرامو حرام به حلالو اوس الله شرک حرام کړی دی دوی هغه شرک